دا د لغمان مرکز مهترلام او الینګار ولسوالۍ له 213 کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو د ویش بهیر دی چې د یو شخصي پانګوال په مالي لګښت چمتو شوي دي. په مهترلام او الینګار کې 213 کورنیو سره مو مرسته د مولوي صاحب هدایت الله مصطفی له خوا نه وسوه چې په دغه مرسته کې شامل اجناس لکه وړه، غوړي، بوره، لوبیا او مکروني دي چې 2.5 افغانیو په ارزښت باندې دا پکیج برابر شوی و او 213 کورنیو ته مو ورک. بل لور د مرسته اخیستونکي کورنۍ خوښي څرګندوي چې له دوی سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. له مولوي صاحب هدایت الله مصطفی څخه یوه نړۍ مننه چې په دغو سختو شرایطو کې له اړمنو کورنیو سره مرسته وکوله او په خپلې صدقو کې دوی یاد کړل. له انجینر صاحبانو څخه مننه چې دوی ډېره شفافه توضیح کړې ده او انشاءالله کوم څوک چې اړمنو مستحقو هماغه یې په نښه کړي دي او په راتلونکي کې په دې هیله چې نور پانګوال او نور خلک هم د مولوي صاحب لاره غوره کړي او له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. مرسته چې موږ ته رالېږلې مولوي صاحب هدایت الله چې رالېږل د نه ډېره مننه کوو او ډېر ترې نه خوشحاله یو. دغسې غواړو چې دغه مرسته د فقیرانو، مسکینانو او یتیمانو ته راولېږي او ډېر معیبان دي چې هغوی دپاره هم راولېږي. سرمایه‌دارانو ته هیله کوو چې د الینګار ولسوالۍ مظلوم ولس دپاره چې دغسې مرسته ته توجه وکړي او راولېږي. په ورته وخت کې د الینګار ولسوالۍ مرستیال د یادې مرستې په تړاو د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ په نورو پانګوالو غږ وکړ چې له خپلو اړمنو هیوادوالو سره مرستې وکړي. دغه مرسته د مظلوم کورنیو سره، د کونډو یتیمانو سره، د الینګار ولسوالۍ د هدایت سره سم وکوو. د خپل د مظلوم ولس او ملت د غربت ته چغه یې ارامه کړه. اله العالمین دې ورته په دنیا او آخرت کې هغه څه چې مؤمن سره یې وعده کړی هغه دې ته په برخه کړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم په لغمان ولایت کې د اسلامي امارت د مسؤلینو او بډایه هیوادوالو له لوري اړمنو سره مرستې ترسره شوي.